ډېر ګرانو ماشومانو سلامونه. هیله لرم چې ټول جوړ و روغ اوسئ. نن مې یوه نوې قصه درته راوړې. ډېره یوه خوږه او لنډه قصه ده. دا قصه د آلو مړۍ ده. د آلو د مړۍ قصه مې ځکه درته راوړې چې د آلو په اول سر کې الف مد یا آ راځي، چې تاسو زده کړئ چې د آلو په اول کې آ راځي. او تاسو د کلماتو د جوړولو لومړی درس کوم درس وا؟ تاسو چې شی کې زده کړل الف مد آ. الف مد د لام واو سره راځي، آلو ترې جوړیږي. نو راشئ چې اوس د خوږه قصه درته ولولم. دې تصویر کې خو ګوره، یوه ونه د آلو ده او بله ونه د مړۍ ده. آلو مړۍ ته وویل زه ښکلی رنګ لرم، ډېر خوږ یم، ځکه د ټولو خوښ یم. مړۍ آلو ته وویل آلو مه مغروره کېږه، زه د ژوند میوه یم، زه هم ښکلې او خوږه یم، خو زه غرور نه کوم. خو آلو ومنله. آلو ډېر مغروره و چې ناڅاپي طوفان شو. آلو د ونې د شاخ نه کار ته وغورځېد او آلو ډېر ژوبل او ټپي شو. مړۍ ورته وویل دا ستا د غرور پایله ده. آلو له خپل غرور نه ډېر پښیمانه و او مړه ورته کوزه شوه چې د ده سره مرسته وکړي. ګرانو ماشومانو، خدای دې وکړي چې قصه مو خوښه شوې وي. هم متوجه شوي وئ چې د آلو د کلمې په اول سر کې څه شی راځي؟ الف مد راځي او آ تلفظ کېږي آلو. او بل دا چې تاسو ترې زده کړي وي چې هیڅکله د نورو نه ځان پورته ونه بولئ چې زه ښکلی یم، د ما ویښتان ښکلي دي، یا د ما مخ ښکلی دی، یا د ما جامې ښکلي دي. دې ته غرور وایي او غرور هیڅ ښه نه دی. موږ باید د ټولو سره دوستان اوسو. قصه مو پای ته ورسېده. تر بلې قصې د خدای په امان.